سلامونه، جاوید بختیار یم. بعد له یو څه وخته داسې نن جمعې ورځ و نو ما محمدن غوښتل چې یوه ویډیو جوړه کړو. ډېرو شاګردانو ملګرو پوښتنه کړې وه، بعضې هغه کسان چې آی ټي بخش کې د سویډن کمیټې سره کار کوي نو هغه یوه ډېره ښه پوښتنه کړې وه، ځکه هغو سره یو شیټ ده د استادانو د لیست لپاره، نو هغه لاک یا پاسورډ لري، نو د هغه د پاسورډ ایسته کولو طریقې لپاره نو څه رقم موږ دا ایسته کولی شو، ځکه نن ډېره ښه موضوع ده راسره. نو د هغه پاسورډ دې کس هم له ما نه پوښتنه کړې وه، یو بل کس. نو هغه کسان چې مشکلات لري کمنټ باید راته پرېږدي، یا مثال واټساپ کې میسیج کولی شي، دې کې مشکل نشته. انشاءالله زه وخت پیدا کړم هغو لپاره د مشکل حل تر څو نه چې زه کولی شم ورته حل کوم انشاءالله، که هغه پروګرامینګ بیس وي، جاوا کې، یا مثال ډیټا بیسو کې، یا مثال اکسل وی بی ای کې، انشاءالله تر خپله زه کوشش کوم چې هغه مشکل حل کړم. نو په دې کې 3 پاسورډونه وو، او هغه یو پاسورډ چې د وی بی ای لاک وو، خپله وی بی ای کمپایلر لاک وو، او یو بیا شیټ پروټیکټ پاسورډ ده، او په عین وخت کې یو ډېر ښه سیسټم کې کار شوی ده په دې ډیټا بیس کې، دا سمپل ډیټا بیس د اکسل چې ده په هغه کې چې یو تر ټولو ښه پاسورډ و، یقیني ماته ډېر خوندن راکړو. هغه رن ټایم کې یو پاسورډ ده، رن ټایم کې داسې یو پاسورډ ده کله چې په دې سیل کې چینج وسي، کله چې په دې سیل کې چینج وسي نو هغه بیا لاک کېږي، یعنې هغه سیل له کار کولو وروسته لاک شي، اتوماتیک ډول لاک شي. نو ډېرو همدا مشکل و چې مثال پیلن خو د شیټ پاسورډ د هغه بعد بیا موږ کله انټري وکړو شیټ لاک شي، شاید غلطي، نو هغه شیټ چې لاک شي بیا بیرته اصلاح چانس نشته. نو موږ څه رقم کولی 3 قسمه پاسورډ، دا 3 سره پاسورډ، نو موږ کولی شو په 4 طریقو سره یې ختم کړو. یو اپلیکیشن ورته کار کړو چې مثال د وی بی ای پاسورډ ایسته کړو، نوټ پیډ پلس کار کړو، او اکزا ایډیټر. اکزا ایډیټر د دې لپاره مهم ده چې وی بی ای پاسورډ ایسته کولو لپاره هغه کوم وی بی ای کمپایلر چې د هغه ډیټا خو کمپایل شوې ده، یعنې هغه کمپایل ټایم کې پرته ده، نو هغه خو انټرپریټ نه ده، انټرپریټ نسبتا کمپایلر ته هغه ساده یي نه، او دا کوم چې کمپایل سي نو هغه بیا بایټ کوډ ته باینري کوډ ته وړي، په جاوا کې بایټ کوډ ته سیسټم ته وړي، نو د هغه ویل بیا لږ سخته ده. نو د وی بی ای کوډ د منځه وړلو لپاره یوه ښه طریقه دا ده چې مثال هغه اکزا ایډیټر کې اوپن سي، او هغه باینري کوډونه چې دي هغه کې یو ایرر پیدا کړو، تر څو پورې یو ایرر رامنځته شي. کله چې ایرر رامنځته شي نو هغه موږ وی بی ای ته پرېږدي، کله چې وی بی ای ته پرېږدي نو په هغه ټایم کې موږ هغه موجود چې کوم کار شوی د هغه ایکسپورټولی شو جیني، نو دا یو تخنیک هم ورسره کارولی شو. خو دلته یو مشکل بیا دا ده چې په دې شیټ کې چې کوم پاسورډ لګېدلی ده اټومیټیک ډول پاسورډ خوري، هغه په د شیټ په چینج ایونټ باندې شوی ده، یعنې کله چې ډیټا چینج خوري نو په دې کې یو ډېر ښه کوډ کار کړی، کوډ مثال بل زه کار کوم چې کوډ یې داسې کارېږي، نو هغه کله د سیل کې چینج ډیټا وخوري نو هغه ایونټ جنریټ کېږي، یا سب روټین کوډ اکزیکیوټ کېږي. کله چې هغه اکزیکیوټ شو، له اکزیکیوټه بعد شیټ ډیټا انټري شو، نور هغه لاک کېږي، بل شیټ ته چې ولاړې دوموارې چې هغه شیټ ته راشي هغه لاک. نو د دې لپاره به څه رقم موږ دا تخنیک کاروو، موږ انټري نشو کولی، که زه انټري کوم په دې کې ډیټا انټر شوې ده، نور انټري زه نشم کولی، او یو دغه شیټ ته چې ما دې نه پاسورډ ایسته کړی ده په دې کې تغیرات راوستی شم. نو دا به څه رقم کوم، ځکه دا 2 قسمه پاسورډونه باید حتمي له منځه یوړل شي، که یو قسم پاسورډ له منځه یوسي هغه بیا کار نه کوي. نو زه راځم ما سره به دلته دا فایل د نیو فولډر کې مای فایل ده، دا دې ځای نه یس کوم او دا اپډیټوم. بالکل دا ډېر ښایسته ډیټابیس هم جوړ کړی، ځکه بیک ګراونډ کالکولیټ کوي، 8 تھریډ هم یوز کېږي، ځکه تھریډ یو مهم د پروسس لاک لپاره چې ډېر لاک پیش نه شي په اپلیکیشن کې، ډېر ښه سیسټم یې کار کړی دی. نو دې کې اوس ما سره پاسورډ ده، د دې فایل نوم څه ده مای. زه د مای فایل نه پاسورډ څه رقم ختم کړم، اول به د دې لپاره باید د شیټ پاسورډ ختم شي، دومواري باید د وی بی ای مخه ونیولل شي، د دې سره باید تخنیک کار شي. نو دلته به راسو موږ ایکسټنشن به شو کړو، دې سره به دا د اکزلس
ام یا ماکرو اکستنشن سي دا به زیپ ته چینج کوم. کله چې دا چینج کوم نو دلته به راسم دا به اوپن کوم. کله چې دا اوپن کو که تاسو وی بی ال استکوي نو هغه وی بی پروجیکټ بین فایل ده ځکه هغه بین ایگزیکیوټ شوی ده هغه نه استکولای سو. خو زه راځم د شیټ پاسورډ ختموم او بیا دې ته راځم او بیا په دې کې چک کوم ټي ایکس ټي ته کنورټوم او انټر بټن وم. کله چې دا سره اوپن سو کنټرول اپ وم او په دې کې پروټیکټ ټایپ وم او بیا فاین نیکسټ وم او دا کلوز وم. نو دا بلاک کورم تر کوم چې پوری ده د شیټ دا ایکزمل ډیټا بلاک ده راځم تر دې چې پوری ده ما سره او دا بیک سپیس کوم. بیا دا دې ځای نه کنټرول اس کوم. کنټرول اس نه کو دا به دې ځای سره کوم کلوز کوم او دا میسج به اس کوم چې هغه اپډیټ سي او دا بیرته رینیم کوم ایکزمل ته او دې ځای نه به کلوز کوم. مای زیپ فایل سي دا به بیرته پخوانی ایکسټنشن ته واړوم. دا اوکې. اوس دې کې یو دا تخنیک ده. اوس که بیا هم زه انټري وکم اوس په دې کې تغیرات زه راوستی سم. زه مثال دلته دې پاسورډ ایسته سو. اوس په دې سره څه تخنیک کارول شي دا بیا اوپن کیږي دا چینج ټایم کی او دا شیټ یو پروپرټی ده پروټیکټ دا پروپرټی د اوپن ټایم کې سیټ کړی د پاسورډ سره. د دې وی بی کوډ داسې ده د دې شیټ نه کله سوی ورک شیټ دلته چینج کی نو پس په دې کې دا شیټونه یو ځلې لاک نه است کړي. مثال دا چې راغلی دي او دا سی کوډ کړی د شیټ 1 ډاټ پروټیکټ او دې ته یو 2 3 پاسورډ ور کړی بیرته راغلی شیټ 1 ډاټ لاک اټ سي. شیټ نه بخښنه غواړم ټارګټ ډاټ لاک اټ سل ایکوال ټو ترو سره او بیرته یې دا دلته ان پروټیکټ کړی ده او دلته بیرته شیټ 1 ډاټ پروټیکټ یعنی داسې یو کوډ یې کړی ده. دا ډېر ښه تخنیک هم ده. کله ستاسو غواړئ داسې یو شیټ جوړ کړئ چې ډیټا انټري وسي انټري بعد باید لاک سي. خو بیا دا یو مشکل دا لري چې بیا هغه یوزر نشي کولی چې اصلاح یې کړي ځکه شیټ لاکېږي. نو دې سره دا تخنیک کار کړی ده. نو د دې لپاره موږ دا دې ځای نه ټول شیټ سلیکټ کو او د دې فارمیټ ته به راسو او دغه لاک نه به ټیک مارک ایسته کو او دا به کنټرول اس کو. دا اوس ریډ اونلی دي کې هم مهمه خبره بله هم د فایل ریډ اونلی ده ځکه چې فایل دلته چې موږ سیو کوو هغه سیوست راځي. نو موږ دا دې ځای نه چې کوو ریډ اونلی موډ سیسټم لري یا دې ځای نه ریډ اونلی ده یا اوپن ټایم کې ریډ اونلی ده. صحیح سو. نو دا دې ځای نه سیوست راځم او ډیسکټاپ سلیکټ کوم او دې ته راځم نوم ورکوم سیکنډ فایل او انټر بټن وهم دا دې ځای نه کلوز وم او بیا دا دې ځای نه دلته راځم سیکنډ فایل اوپن کوم. دا دې ځای نه انیبل کوم او اپډیټ کوم کنټینیو کوم یا اپډیټ دې ځای نه اوس محمد لیکم علی لیکم او خان بالکل ساده طریقه ولا